ما ستړی کېږه، ما تنګېږه، مبارزه ده ویې کړه چې تر څو ژوند وي کوی. ما ستړی کېږه، د دښمن ګزارونه د حوصله کمېږي، مه کموه. کوي د ګزارونه، موږ به خپل کوښښونه کوو، موږ به خپلې هڅې کوو، موږ به خپل وس ګورو چې هر څومره مو برابرېده د هغې مطابق به مخ ځو. ته ولې د تبلیغاتو سره اخلې؟ هغه خلک چې تا ته وایي چې هغه وکړه دغه وکړه، خو خدای چې هغه دغه وهم کې هغه نه مني. ځکه په دې سوچ وې چې دلته ما پسې پلانکی وایي چې داسې وکړه، پلانکی داسې وکړه. هغه خپل په چوکونو ګرځي، هغه دغه هېڅ نه کوي. دې کوې نو ته باید په یو پلینینګ، په یو منصوبه لاندې خپله په طریقه باندې په مخ لاړ شي. وینو ما او ستا د مزاحمتي خلکو باید هغه خپل هڅې ډېر په ترتیب وکړي. ټرای دې کوئ یو ځل ولسونو راټولولو باندې ټولو سیمو ته لاړو، څومره مو راټولولی شول راټول مو کړو. واقعا په دې کې به نه و کامیاب شوي چې موږ ټول ملت راټول کړو. یو تعداد مو راټول کړو، وپوهېدلو چې دلته ټول ملت نه شي داسې راټولېدلی. دا ملت تقسیم دی، مختلف تنظیمونه، مختلف سیاستونه دي. بیا لاړو د هغې اتحاد جوړولو پای دا وشو د جرګې په صورت. واقعا په هغه کې هم امکان لري چې هغه ډول کامیابي نه وي حاصله شوې. اوس نورې هم لارې دي، خو فلحال مظلوم قامونو سره ما ستړی کېږه، ما تنګېږه، مبارزه ده ویې کړه چې تر څو ژوند وي کوی. ما ستړی کېږه، د دښمن ګزارونه د حوصله کمېږي، مه کموه. کوي د ګزارونه، موږ به خپل کوښښونه کوو، موږ به خپلې هڅې کوو، موږ به خپل وس ګورو چې هر څومره مو برابرېده د هغې مطابق به مخ ځو. ته ولې د تبلیغاتو سره اخلې؟ هغه خلک چې تا ته وایي چې هغه وکړه دغه وکړه، خو خدای چې هغه دغه وهم کې هغه نه مني. ځکه په دې سوچ وې چې دلته ما پسې پلانکی وایي چې داسې وکړه، پلانکی داسې وکړه. هغه خپل په چوکونو ګرځي، هغه دغه هېڅ نه کوي. دې کوې نو ته باید په یو پلینینګ، په یو منصوبه لاندې خپله په طریقه باندې په مخ لاړ شي. وینو ما او ستا د مزاحمتي خلکو باید هغه خپل هڅې ډېر په ترتیب وکړي. ټرای دې کوئ یو ځل ولسونو راټولولو باندې ټولو سیمو ته لاړو، څومره مو راټولولی شول راټول مو کړو. واقعا په دې کې به نه و کامیاب شوي چې موږ ټول ملت راټول کړو. یو تعداد مو راټول کړو، وپوهېدلو چې دلته ټول ملت نه شي داسې راټولېدلی. دا ملت تقسیم دی، مختلف تنظیمونه، مختلف سیاستونه دي. بیا لاړو د هغې اتحاد جوړولو پای دا وشو د جرګې په صورت. واقعا په هغه کې هم امکان لري چې هغه ډول کامیابي نه وي حاصله شوې. اوس نورې هم لارې دي، خو فلحال مظلوم قامونو سره